شم ګران افغانستان ګران افغانستان تمو د ننګونو کوري ګران پمنګران ګران. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. دفاع وزارت وايي پکتيا کې 14 سرحدي سرتیري وژل شوي. د پکتيا ولایت په ډن پټان ولسوالۍ کې طالبانو د سرحدي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې له امله یې درانه مرګ ژوبله رامنځته شوې. د دفاع وزارت ویاند فواد امان ویلي چې د طالبانو په دغه برید کې 14 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي، خو وایي چې د یادو ځواکونو په ځوابي برید کې طالبانو ته هم درانه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. که څه هم طالبانو د اختر په 3 ورځو کې د اوربند اعلان کړی و چې حکومتي ځواکونو هغه مهال یعنی د اختر په لومړیو 3 ورځو کې هم هوایي بریدونه کړي وو، خو اوس فؤاد امان طالبان په اوربند ماتېدو تورن کړي دي. طالبانو د برید مسؤلیت منلی. ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر اکاونټ لیکلی چې د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند مقبلو تنګي په نویو اچول شویو پوستو دفاعي حمله کړې چې 2 پوستې یې ویجاړې کړي او 14 عسکري وژلي، یو تن یې ژوندی نیولی او ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې لاسته ورغلي دي. مجاهد ویلي چې په دغه جګړه کې یې 2 ملګري هم وژل شوي دي. طالبانو حکومت په دې تورن کړی چې په دې وروستیو کې پرله پسې هڅې کوي ترڅو د دې سیمو ته خپله سلطه وغځوي. ګټلې د دنیا لزور ورې آزادۍ بچې د ابدالي بچې د